قرآن حکیم کی اللہ رب العالمین انسانانو تکولو اعلان کئی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. رب العالمین وی پا انسان باندی و مسلمان باندی چی دا اللہ پاک بانی ایمان لری پا اغد دو کارون لازم دی. یو پی اللہ وی زما اطاعت چه انسان زما تابداریو کی و زما اطاعتو کی. او دویم رب العالمین وی اطیعوا الرسول دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت او تابداریو کی. اوز دا پیغمبر علیہ السلام اطاعت او تابداری دی طویلی کی گی دا رسول اللہ مبارک دا سنت و اطاعت او تابداری. دکا تابداری چیو انسان دا چاکی نو دا اغا دا وینا او دا اغا دا افعال و اتباع بکی. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت او تابداری دادا چی منگ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم وینا کرد منگ اغا امن و اغا وورو پاغی باندی عملو. او رسول اللہ مبارک چی کم اعمال کردی او کم افعالی کردی او سنگیز جندگی تیرا کرده منگا اغا رنگ اعمال او افعال اکو او اقا رنگ زندگی تیرا کو. اس دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقوال تاویناتا او دا رسول اللہ مبارک افعال تو داغا کارونو تا پا شریعت کی او پا دین کی سنت وی سنت. کم خبر چی رسول اللہ مبارک فرمائے لیدا کم کار او عمل او فعل چی رسول اللہ مبارک کرے دے یا کم یو کار دا دوارو جہان و سردار مبارک پا مخ کے صحابہ کرے دے او رسول اللہ مبارک اغی تکتلی دی او پا اغی منع ندا کرے او اغا کار تے خکار ویلی دے دا غی طولو تزامون دا شریعت پا اصطلاح کی سنت ہوئی. دا ما عزت مندو دا سنت و تابیداری او دا سنت و اتباع اغا پا ہر مسلمان لازم دا. دا قرآن حکیم دا دغ آیت نا معلوم شوا چی منگ با دا رسول اللہ مبارک دا سنت و مکمل تابیداری او اطاعت کو. دا دوارو جہان و سردار مبارک چی منگ تا کم خبری کری دی اغیبانی با عمل کو او کم زندگی او کم طریقی سر چی رسول اللہ مبارک دا اللہ رب العالمین پا اغا حکمونو بانی عمل کرنے دے او پا کم کیفیت اغی زندگی تیرا کرنے دا دا غرنگی زندگی با تیرو او دا زمون دا شریعت او ردین اسا دا. پیغمبر علیہ السلام پا خپلم فرمائی دا بخاری شریف حدیث تے پا مشکات شریف کی امشتا دا دوارو جہان و سردار مبارک فرمائی چی سوک انسان اغا ما سر مین ساتل غوار یو زی خوخیم نو دی با زما پا سنتو بانی عمل کئی او چی زما پا سنتو بانی عمل دو اکو او زما دا جن غندی زندگی او جن تیر کو نو دا زما سر دا مین او دا محبت علامه و نمونشو. او بیا دا دوارو جہان و سردار مبارک فرمائی من احبنی کان معی فی الجنہ سوک چی ما سر مین کئی او ما سر محبت کئی اب جنت کے ما سر یوزیوی جنت ترسیدل او دا جنت داخلی دل دا ہر مسلمان خواہش و تمنا دا او دا قرآن حکیم و دا رسول اللہ مبارک ارشاداتم دی چی انسان بدا سے جن تیری چی اللہ پاک خوشحال شو دل جنت ورکی. نو دا ہر مسلمان اول زمان بیا استاس و بیا دا ہر مسلمان دا قلبی خواہش او من او محبت وی چی اللہ پاک مونگ رضاشی او اللہ مونگ لجنت راکی طول و یمین. او بیا پا جنت کی دا رسول اللہ مبارک مرگیتیا ملاوی دل دا ما عزت مندو دا دین الوی سعادت او خوش قسمتی بلے نشتا. دکا جنت کی دا پیغمبران اوچت مرتبی دی دا عام انسان زال لجنتون دی دا عام امتی زال لجنتون دی او بیا دا انبیاء کرام و زان لمراتب او زان لجنتون دی او بیا پا انبیاء کرامو کی دا رسولانو
او د اولو العزم انبیاء چې کوم لوی مرتبه والا رسولان دي چې الله ولا کتابونه ورکړي دي د هغوی ګورې ځان له بیا لوړه مرتبه ده او په دغې اولو العزم رسولانو کې او په دغې لویه مرتبه د رسولانو کې بیا د دواړو جهانو سردار مبارک مرتبه د ټولو نه اعلی او اوچته ده نو چې مرتبه د رسول الله مبارک په ټول انسانیت بلکې په ټول کائنات کې د الله نه پس د رسول الله مبارک لویه مرتبه ده نو جنت د رسول الله مبارک هم ډېر د لویه مرتبه شو جنت د پیغمبر علیه السلام په انسانانو کې او په انبیاو کې او په رسولانو کې او په هر قسمه نیکانو خلکو کې د آدم علیه السلام نه واله تر قیامته پورې چې څومره انسانیت دی په ټولو کې اعلی او په ټولو کې اوچت جنت په د رسول الله مبارک او د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي څوک چې زما د سنتو اتباع کوي او په زندګۍ کې زما سنت جمدي ساتي د دواړو جهانو سردار مبارک وي دا زما سر د مینې نښه ده چې څوک زما د سنتو اتباع کوي نو فقط احبني رسول الله مبارک وي دا انسان ما سره محبت کوونکی دی ومن احبني كان معي في الجنه او څوک چې ما سره محبت ساتي رسول الله مبارک وي ما سره په جنت کې نو لویه مرتبه په سنتو په اتباع باندې ملاویږي الله دې موږ ته نصیب کړي د عزتمندو د سنتو اتباع دا ډېر اهم شیز دی دا په دنیا کې د برکتونو او سعادتونو خبره ده او په آخرت کې د سعادتونو او د برکتونو خبره ده نن سبا دور کې خلق د سنتو د اتباع نه متنفر دي سنت خلقو پریخي دي رواجونو کې خلق اخته شوي دي که د دنیا هر یو عمل لی که انسان باندې خادی او واده راشي او که د انسان باندې بل خوشحالي راشي په خپل معاشره کې سوچو کې نو هر سړی په رواجونو کې او په بدعاتو کې او په رسوماتو کې راګیر دی که خوشحالي راځي په انسان باندې او که غم راځي خدای دې په مسلمان غم نه راولي نو په غم کې او په خوشحالۍ کې په هر موقع کې مونږه سنت پرېښي زما عزتمند او په رواجونو پسې روان یو او هر غم دې که خوشحالي ده مونږ سنتو اتباع پرېښې ده او مونږ په بدعاتو په رسوماتو کې اخته شوي یو زما عزتمندو ګورې دا ډېره خطرناکه خبره ده بدعت ګورې ډېر سخت جرم دی بدعاتو اتباع کول رسول الله مبارک فرمایي کوم انسان چې د بدعاتو اتباع کوي ګورې دا ګمراه دی او دا ګمراه انسان زی جهنم دی ګورې نو د بدعاتو مقابل کې سنت دی چې یو سنت عمل انسان پریږدي بدعاتو کې مبتلا شي سنتو اتباع چې موږ پریږدو نو په رسمونو او په رواجونو کې مبتلا شو نن سبا دغه لوبه ده که سنت څوک جمدي کوي نو خلک ورپورې خندا کوي که د سنتو څوک اتباع کوي نو خلک وایي هلکه دا د پخوانۍ زمانې سړی دی څوک وایي دا ساده ګلې دی او څوک وایي هلکه وي ځان دی شیخ کړي جوړ کړی دی د سنتو اتباع موږ ته دومره سپکه ښکاري که یو کس په معاشره کې پټکي ووخي او هغه پټکي کې ګرځي نو خلک پسې ملنډ کې وی کشر هلک دی او ده راته پټکې په سر د مه عزتمندو دا خو د سنتو اتباع او تابعداري ده که معاشره کې یو سړی د سنتو مطابق جامې اچوي او بډې اوچتې ساتي نن سبا پسې خلک ملنډې کوي که چا پنسي اوچتې کړي نو بل کس په پسې आवाज لګي هلکه پټیو بخور نه روانې که څه چل دی اوبه دي که څه چل دی ای زوروره دا خو د سنتو اتباع ده رسول الله مبارک زمون خوږ نبی رسول الله مبارک فرمایي وی انسان د پنسي د نیم د نلی پورې اوچتې ساتي د پنډې نه د پنډې او د پنجې په دې منځ کې د پنسي اوچتې وساتي او که دومره اوچتې نشي ساتلی نو بیا کم از کم وی دا ګیټې خو د پنسه کې ښکاري که نه دا خو مه پټوې د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي او ښځو ته وی تاسو پنسې ښکته کې ګیټې پټې کې غټ پنسو والا پرتوګ واچوي اندامونه او قدمونه او خپې په پنسو کې پټې کې د ما عزتمندو د معاشره کې نن سبا تاسو سوچو کې لو بولټه روانه ده ښځو پنسې تنګي کړي دي او د ښځو پنسي اوچتې دي د هغوی ګیټې لاندې ښکاري د هغوی خپو پورې پنسي نښتې دي د
دا اغوی اعضا پا جامع و پس کلک انخطی پتون پس پرتوک انخطی او پا کمیس اغا ساخی تنگ او وجود پس انخطی او سڑو رو را پینسیخ کتا کری دی لو بولتا روانا دا سڑو چه کم طریقه دا پینسیو چطول اغا خزو اپناو کری دا او دا خزو دا پارا جکم دا شریعت اصول دی پینسیخ کتا کول اغا سڑو شروع کری دی سڑو وزان پس پینسی را کئی او خزو رو را بڑی والی دا سنت اتباع گوری دا دی اتباع خلاف ورزی کول او دا سنت خلاف زندگی تیراول گوری دا لوی وبال نخالی ندا صحابه کرامو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت کلک اتباع و تابداری کرے دا پا ارا موقع کی دا پیغمبر علیہ السلام سنت کلک ساتلی دی و صحابوں کی اولوی صحابی دی حضرت حذیفہ ابن الیمان صاحب رضی اللہ عنہ دا پیغمبر علیہ السلام نزدی مر گرے دی دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پا زمانہ کی چکل اسلام جہادون اوشو دا اسلام پا اطرافو کی خور شو نو دا ایران دا علاقہ چی اغا وقت بیوتا فارس وی دا فارسم فتح شوا او با فارس کم دا اسلام جنڈا اولگی دا او کفر مکمل ختم شو دا اسلام غلبہ پا کرالا نو دا حذیفہ ابن الیمان سے فارس تا یورز راغی مشر صحابی دی او دا رسول اللہ مبارک خاص مرگرے دی نو دا فارس مسلمانانو او چی التکب صحابہ مخکن آبادو اغوی دیر لوی استقبالو چی حذیفہ ابن الیمان سے دا مدینی منورین دا رسول اللہ مبارک صحابی راغلی دی مشر منگ بے استقبالو کو لوی مل مستیہ والا اکلا نو پا اغا مل مستیہ کی ڈوڑے او دعوتم برابر کردو درستخان لگی دلیو او ڈوڑے پا درستخان بانے کی خودشو طول صحابہ کرام او طول ملمانم کی ناستل او دا فارس چکم خلق مسلمانان شو نوے نوے اغیم کی ناستے دل او چکم دا فارس زارو مجوسیانو او لا اسلام نور او زمیانو سردارانو اغیم پا درستخان بانے ناست ڈوڑے اولگی دا حدیث شریف دا رسول اللہ مبارک درستخان باندې چکین او ډوډۍ خوري نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کستا د لاس ته یو ډوډۍ پروجي زمکه ته یاد درستخان تا نو د دوانو جهانو سردار مبارک فرمایي دا ډوډۍ پزمکه م پرېدا په درستخان مغورځوا دا رزق تی حلال او پاک رزق ادب او احترام او عزت پکې نو دوانو جهانو سردار مبارک فرمائی چه کم روڑے تانا پزمکا باندی پروزی یا پدرستخان باندی پروزی نوی دا روڑے راوالا اوچتے کا کدی پس سخور یا سگل لگی دلی وی نو اخورا وغا گندگی تی اغرزا و سپاکا و باقی روڑے خلیتا واچوا دا سی اغرزا و مپریدا دستخان اولکی صحابہ کرام ناستی حذیفہ ابن الیمان سے چروٹے شروع کلا نو دا لاس تے یو نوالا او یو روڑے لاندے پریوتے دا چے لاندے پریوتے دا نو خواتا و سر بل مرگری مسلمان صحابی و سر ناست حذیفہ ابن الیمان سے دی روڑے تا لاس کلی چے دا روڑے مانا پزمکا باندے پریوتا دا نوالا پزمکا باندے پریوتا چے دا راوالم او دا خلی کی واچم او دا اخرم لیکن دا فارس پا خلقو کی دا عادت بد گرن لکی دا فارسیانو نبچی دا لاسا روڑے پریوتا یا دا خوراک شیبتی لادنی پریوتا اب اغوی نراغشتا غیو پزمکا باندے پریخو او دا اغوی معاشرکی او پا علاقہ کی دا خبر دیر بد گرن کی دا چی سوک دزمکی نیو روڑے راوالی او خلی کی واچی اغوی بوی دا دیر ایرسناک تی زمکی تا روڑے پریوتا زمکی تا خوراک پریوت دا دمرا ایرستی او دمرا دا خوراک پس دمرا ایرسناک تی دا زمکی نا خوراک رالی او خلی کی اچی او خوری حذیفہ ابن الیمان سے ابن روڑے پریوتا ڈوڑے دی پزمکا باندے پریوتے دا لیکن دا اغا دا رسول اللہ مبارک اغا سنت مخیطرالل
چې زما محبوب علیه الصلاۃ والسلام خو فرمایي چې تا نظمکه ته ډوډۍ وګرځيږي او ډوډۍ ده نه وګرځيږي اگر اوچته کا دا غینه خوري شګي وګرځوا خلی کې واچوا فورا یې دی ډوډۍ ته لاس کړی چې دا ډوډۍ رالم او دینه ودا خور شګه کې لګیدلی او بغرزو مودا بخلی کې واچوم نخوات او سره بل صحابي ناستو مرګري وسر ناستو هغه داسې پسنګل باندې دی داسې اوخ وځو او ته وی حضرت دا ډوډۍ مراخله دا ډوډۍ د رسخان نه موچته وا لکه د فارس په خلکو کې دا ډیره بد ګڼل کیږي خلک وی دا سړی ډیر ارسناک دي د زمکه نه ډوډۍ اوچتي او خلی کې اچي نو دا لګ بدخکاری خلک واپس خندا کوي نو حضرت دا ډوډۍ لاندې پرې وته دا مر اوچته و پرېږي دا نو دی داسې پسنګل باندې وو حذیفه ابن الیمان سے وتوی ولی ویجی دا ډوډۍ مراله پرېږي دا ولی درالم یاره چې په دې علاقه کې دا بد عمل لخلق وتخن ګوري نو دا خلق په وچ دا صحابي څنګه یرسناک دي حذیفه ابن الیمان سے دا څنګه دومره لوی سړی دی دومره یرسې دي چې ډوډۍ دې پسمګه پرې خو دا پریوتی دا اغن پریدی اگر اخلی خلی کی اچي نو دا موچت و دا بد خبره ده حذیفه بن الیمان سے دا مرګری دا خبره وریدا ډیر زیات غوسه شو او ډیر زیات هغه طبیعت په خبره باندې خراب شو او لاس خطک او د زمکه نو د دستخان نه هغه نواله او نوړې را واغشتا او دا ټول مجلس په مخ کې داسې صفا کړه او لاس کې اونې ولا او د مرګری ته وای اے مرګری دا ډوډۍ د زمکه نه اوچتول او دا په خلی کې چول دا د ما د محبوب علیه الصلاۃ والسلام سنت دا رسول الله مبارک وینا ده او دا د رسول الله مبارک عمل لی او دا زمونږ د اسلام او د شریعت تهذیب او ثقافت او زمونږ طریقه ده چې ډوډۍ د نه پروزي دیتا بس پکاوی نظر باندې نه ګوري دا بروچته د ډوډۍ بیزتی باندې کې او رسول الله مبارک عمل لی نو روچته کړه او صفه کړه او یو ناشنا جمله او فرمایله امرګرو ته وای مرګرو په دې مخه پکېږي دا چې کم خلق د زمکه نه ډوډۍ اوچتولو ته بد نسبت کوي او دیتا غلط نسبت کوي او خلک وچ دا ایرسته نو دا خلق قمقل لی دې قمقلو د پاره زه د خپل محبوب علیه الصلاۃ والسلام سنت نشم پرې خو دی اترک سنت نبی لهؤلاء الحمقاء اے مرګریا دې قمقلو د پاره او د قمقل معاشری د پاره زه د خپل خوږ نبی سنت نشم پرې خو دی زه به دا سنت د رسول الله مبارک جمدی کوم کدا خلق ما ته قمقل وی او کدا خلق ما ته ارسناک وی او ما ته ارسوي حذیفه ابن الیمان سے اگر وړه صفاک لو خلی کې واچولو وی خوړه د مایزت مند صحابه کرام داسې خلق د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه سنت پرې نه خودل معاشره کې فارسیان ناستی خلق ناستی خلق دا عمل بد غني دا غیرو پرویونو ساتله که خلق سوی خپل کار وکي لیکن زما د رسول الله مبارک سنت دالي پس مکه وړې پروزي دا وراله خلی کې به اچي دا زنشم پرې خو دې د قمقلو د وجنه دا به زه خرم خلی کې واچوله د ما عزت مند زکه خو صحابو ته دومره لوی مقام حاصل دغه هو صحابه کرام دا دوانو جهانو سردار مبارک پخپل باندې فرمای بلکې الله رب العالمین فرمای چې اے خلقا تاسو ایمان وروړو او تاسو نیک عمل کوئ نو زما صحابه ته وګوره او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مرګرو ته وګوره د دوی غوندې زندگی تیر کې او د دوی غوندې اتباع کې د ما عزتمندو دا ولې دومره لوی مقام حاصلېږي دا د رسول الله مبارک د سنتو د اتباع د وجنه اغیب د پیغمبر علیه السلام د سنت دومره کلکه اتباع کوله نن سبا موږ د پیغمبر علیه السلام سنت رستو پریخي دي نن سبا کې اوس کس د سنت مطابق زندگی تیری او جون تیری نه مون خلق هغه پس خندا کو هغه ته مون خلق شیخ کوړی وایو هغه ته مونږ خلق د پخوانه زمانه ساده ګلی وایو نه د ما عزت مند په سنت باندې کلک عمل پکار دي معاشره په خواروانه ده نن سبا خلق څومره پریادونه کوي سو کوئی گرانی دا سو کوئی دا چل لے سو کوئی خوراک نشتا سو کوئی اوڑا گران دی سو کوئی بجلی بل دیر دے لا دا گیس بل اسمان سر خبری کئی دا گیس گران دے دا چل لے دا چل لے آفتون دیو بیماری دیو بارانو دا نشتا سوکلا دا معشومان نا جوڑ دیو سینی خرابی دیو دا پریشانی دیو دا غم دیو دا غم دی دا ما عزت مندو دا ولی منگ شریعت رستو پریخے دے
مونږ قرآن رستو پرېښی دی، مونږ د رسول الله مبارک سنت رستو پرېښی دی، مونږ دین پرېښی دی او مونږ په دنیا پسې روان شوي. ٹھیک ته دا دنیا خدا، لیکن زما عزت مندو دا دنیا هم ګټلې خو دین مخکې دی. دا قرآن حکیم کې الله رب العالمین فرمای چې څوک زما د دین نه نافرمانی وکړي، ومن اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى. الله رب العالمین وینا ده په قرآن حکیم کې کہ کم انسان زما د قرآن نه مخ واړي، الله رب العالمین وی من اعرض عن ذکری، او زما د رسول الله مبارک د ارشادات او تعلیماتو نه مخ واړي، نو هغه د پاره بجن الله وی ز تنکم. امن اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا، معیشت به اے زندگی به ترخشی، ډوډۍ به نمونی، جامه پیزار به نمونی. نن سبا چې موږ د ګرانې چغې وو او نن سبا موږ د خفګانونه کوو چې څه ملاویږي نه او خوراک نشته او لږ تنده ده. زما عزتمندو دا موږ قرآن رستو پرېښی دی، موږ شریعت پرېښی دی. که موږ د قرآن حکیم کلک ونیو په شریعت هم عمل شروع کو، قسم په رب د ذات د عرض به ټیک ټاک. زما وینا نه د الله وینا ده، د الله په وینا کې شک کول خو کفر دی. الله رب العالمین وی جن بر باندې تنگ کم که زما دین دې پرېښود. نن سبا جن تنگ دی که نه تنگ، نن سبا معیشت تنگ دی که نه تنگ. ولی موږ زما عزتمندو شریعت پرېښی دی، موږ قرآن پرېښی دی. نو شریعت باندې عمل څه دی؟ د رسول الله مبارک د سنتو اتباع ده. بس پرېږی ده اواز خو رسې ټولو توجه خرابېږي، ټول یو خوا بل خوا ګوري، خبره شروع څوک توجه نه کوي. رسول الله مبارک حدیث بیانېږي څوک غوږ نه ږدي قرآن ته، بیا بټنو پسې ګوري. افسوس مقام دی زما عزتمندو، موږ د دین پرېښی دی، موږ دین د توجه ختمه شوې ده، موږ الله طرف ته توجه نشته. زما عزتمندو په زندګۍ کې د سنتو اتباع او تابعداري پکار ده. رواجونو پسې تګ نه دی پکار، بدعاتو پسې تګ نه دی پکار، او صحابه موږ ته دا په عمل کې ښودلي. شریعت خو پرېږده، په طبعي امورو کې صحابه د رسول الله مبارک اتباع او تابعداري کړې ده. طبعي امور چې هغه دین عمل نه دی، په هغې کې هم صحابه د رسول الله مبارک تابعداري کړې ده. حضرت انس د رسول الله مبارک صحابي دی او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام 10 کال یو شان خدمت کړی دی، ورکوټي صحابي دی. کله چې پیغمبر علیه السلام مدینه منورې ته هجرت وکړو، مدینه شریفې ته راغی، نو د رسول الله مبارک اولادو خو هغه زنانه وي، لوریانې وي، جنکې وي، هلکان په اولاد کې نو که وب هغه ماشومانو پات شو کم عمرې کې، نو د کور او د بار د خدمت د رسول الله مبارک څوک نو. کور کې ماشوم یې هغه دن نه بار خدمت کوي، میلمه راشي اوبه روباسي، ډوډۍ روباسي، لکه نن سبا چیر روباسه، بل څوک بازار ته لاړ شه خدمت کوي. نو د رسول الله مبارک په کور کې ماشومان د خدمت نو په صحابو کې او صحابي دی حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ دی کور ته راغی. د دې بیبي د ام سلیم ته وی اے خزي د دوانو جهانو سردار مبارک مدینه منوره ته راغی، هجرت یې وکړ، خو د رسول الله مبارک سو خادم نشته د کور، ماشومان وکر نشته، د بازار ته منډه تړلوي، دکان ته ځي او بار له ملمه له منډه تړلوي، کور کې وکر د خدمت سوچتنه. خوخه دې نه ده ستا د زوی د حضرت انس ورکوټو صحابیو د 2 کالو چې دی موږ رسول الله مبارک د خدمت ته وقف کو، او رسول الله مبارک له بوزو چې داغه خدمت کوي. زما عزتمندو صحابه خيار خلق، ام سلیم او خيار خزوا پوي شو د خاون په خبره باندې، وته وی خاون د ډېر خپل خبره دی وکړه، او د انس ورکوټي ماشوم دی، د موږ دومره د خدمت ضرورت نی، د رسول الله مبارک خدمت ته ډېری دی بوزو د رسول الله مبارک خدمت ته وقف کا. نو د انس صاحب ورکوټي صحابي دی او دی رسول الله مبارک لراوس، او رسول الله مبارک ته وقف کوي، د الله رسول زموږ د بچی دی انس، او دی بستا خدمت کوي چې څه پکاري دی بتا سره. نو دی حضرت انس رضی الله تعالی عنہ د رسول الله مبارک 10 کال د کور خدمت کړي دی، ماشوم توپ کې واتو کادو نشورو شو تر رسول الله مبارک د وفات پوري یو شان 10 کال خدمت کړي دی. دا انس سے فرمای وی یو ورځ رسول الله مبارک سره پروټه باندې ناستو، نو پروټه کې سالن تیار شوی، خوروا جوړه شوی و د غوخه، او پاغه خوروا کې کدوم کټ شوی، کدو او غوخه پخ شوی و، خوروا په ډیره
هغه وخت غربت غوخه دومره نه ملاوېده لږه غوخه وه او لږ کدو او باقي پکې ډېره خوروا وه نه موږ ناستو ډوډۍ هم خوړه د رسول الله مبارک کدو ډېر زیات خوښ او حضرت انس فرمایي په خپله باندې مشکات شریف کې حدیث دی وی زما کدو ډېر نو خوښ نو چې ډوډۍ هم خوړه نو خوروا کې و ما ډوډۍ واله او خوړه به مې او رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کاسه کې ډوډۍ ښکته کړه نو په دې پلیټ کې به چې د کدو ټوټه کم ځای پرته وه هغې پسې به یې لاس اوږد کا کدو به یې ځان ته رانږدې کا کدو به یې ترې خوړه ځکه د رسول الله مبارک کدو خوښ دی اوس کدو خوړل او کدو خوښېدل دا د رسول الله مبارک دا خو د انسان طبیعت او مزاج دی د انسان طبیعت بي داغه به کریله خوخی د بل انسان دی داغه به کریله نه خوخه طبیعت او د مزاج خبره ده د یو کس په مرچکی خوخی د بل کس مرچکی نه خوخ د یو کس مثال په تور تورې خوخی د بل نه خوخ دا خو طبيعي امور دي په طبيعي امور کې اتباع او تابعداري س دین او شریعت خو نه دي لیکن د رسول الله مبارک کدو خو د مزاج دو چې کدو یې خو به خوړ ډیر زیات نو حضرت انس په خپل فرمای و چې کاسه کې رسول الله مبارک ډوډۍ خوړه او چې کم دی کې به د کدو ټنګره پرتا و لاس په اوګد کا کدو به تر واغش او به خوړه وی زمان نو خو چې د رسول الله مبارک دی لاس ته می او قتل او د خوراک ته می او قتل چې د رسول الله مبارک خو کدو ډیر زیات خوخته د کاسه کې ځان راغونډي او کدو تی خوري وی اقر وزنه پس زمام کدو خوخته د هغه ورځې نه پس زم کدو خورم او کدو سره مینا کوم بیا به ځان نه پکټويږي کدو خامخا په خو او خامخا به خوړ دا ولی وی د کده ما د رسول الله مبارک کدو خوخو اوس کدو خوخېدل خو طبيعت او د مزاج خبره ده کې انسان وي زما د کدو سره ډیر شوق نشتا او هغه نه خوري نو په دې سبب خبره نه ده او که یو کس کدو خوخي او خوري نو صدیق سب بدیت خو نشتا لیکن زما عزتمند حضرت انس د رسول الله مبارک عمل دومره خوښ شو چې بیا تر اخر وخت پورې مرګ پورې به فرمایل وی د هغه وخت نواله اوس وخت پورې زما کدو سره ډیره مینه ده او زی ډیر په مینه باندې خورم صحابه کرامو داسې د رسول الله مبارک اتباع او تابعداري کړل د رسول الله مبارک هر عمل هغه په خپل ژوندۍ کې راوستي دي ځکه خو الله له مقام ورکړي حضرت عبد الله ابن عمر سے تو ګور کن عبد الله ابن عمر دا د عمر فاروق سے بچی دي دا کشر صحابي دي الکتی ځوانه کې د عمر نه کم دي دومره عمر نه کم دي چې بدر په جهاد کې شریک نه دي لکه نابالغ او نابالغ رسول الله مبارک جهاد لبنه بودل نو بدر کې شرکت هم نه کړي هغه وخت پورې دا ورکوټه صحابي لیکن د رسول الله مبارک په څومره اتباع کوله رسول الله مبارک د هر سنت اتباع کړي دا یو ورځ مرګرو سره روان دي حج لا د مدینه منورې نه ته حج لا لوی قافله وسر مرګري شو وی ير عبد الله ابن عمر لوی صحابي دي حج لزینو مونږ وسره یو ځای حج لزو لوی قافله تیار شو واخوا د خوانو قافلې وی نو چې حج روان دي او په لار باندې مزل کوي او د مکه مکرمه په لار باندې یو ځای راغی او مقام راغی التکی خپل اوخه ادرو لاغه غلام وسره دي خادم وسره دي ویلکه اوخه ادروا اوخه ادرو له اوخه کین ولدي د اوخه نرا کوشو وی حضرت سکه وی زماله غوندې کار دي نو اوخه یو ځای کې کین ولا او د اوخه نرا کوشو د لارې نه یو غاړه ته شو او په غاړه کې یو اونه ود کیکر هغه د کیکر اونه خوات تلار او کیناس پزمکه باندې او داسې هيئت کې کیناس لکه انسان چې او د سماته کوي لکسات ناشته او چې لکسات ناشته اوکړه نه را پاسید او واپس اوخه ته اوخه د روان شو ناشته د او د سماتی په شکل باندې وکړه لیکن او د سمات نکو نه چارندامو کو نه بوغستی او نه استنجا وکړه خو اسه ناشته وکړه چې قافله روانه شو هغه شاګرد وته وی هغه خپل مرګري غلام وته وی حضرت عجیب غوندې کار دی ټوله قافله د حاجیانو تاسو روانه د ټوله قافله ستاده وجه ادرې ده او تا اوخه کین ولا او لاله دغه د کیکر د اون لاندې لغوند کې ناشتي نو زمونږ د خیالو چې تعالی جوړي حاجت پیښ شوی تشبول بکې یا بقضای حاجت کې او د سماعتي بکې نو مونږه په دې انتظار کیو لیکن چې تاسو د خپل ځای نه را پاسې دی اوخه ته اوخته نو نور حیرانتیا کې پریوتو چې تاسو نه قضای حاجت وکنم او د سماعت کو نه متشی میتیا وکړ نه بل سن او دس نه چارندام
اسی بسم لگا ناس ته وکړه واپس اوخي تروخته او روان شو دام داسې ولې وکړه څه چل حضرت عبد الله ابن عمر وتسوي عجیب خبره کوي وتوي بالکل خبره دی ټیک تا چې زما حاجت نو نه تشمی تاجرات دی نه ډکو د سماترات نه مې سبل ساجت اس حاجت مې نو خدا دوانو جهانو سردار مبارک سره په لار یو ورځ روانو او چې په لار باندې روانم چې دلته رو رسیدو دا کم ځای کې چې ما اوخه کېنوله او کم ځای کې مې تا ته وی چې هلکه ودرېږه او زه د اوښې نه کوزېږم په دقې ځای کې رسول الله مبارک خپله اوښه کېنولې وه او دا کم ځای کې د کیکر د اونې لاندې زه کېناستېدم او ما لږه ناسته وکړه دقې ځای کې د دواړو جهانو سردار مبارک قضای حاجت کړی او داسې کړی نو په دې لاره تېرېدم نو ما ته هغه منظر را یاد شو نو حیا راله چې په دې لاره تېرېږم رسول الله مبارک دلته انتظار کړی دی ناسته یې کړې ده اوښه یې کېنولې ده ما وی چې یاره ای عبدالله په دې لاره تېرېږي او د محبوب غوندې ادا ونه کړي نو ګورې خوند نه کوي نو د رسول الله مبارک هغه ادا مې صرف کوله د ما حاجت نو رسول الله مبارک دلته اوښه کېنولې او ما هم دلته اوښه کېنوله او بیا رسول الله مبارک د دغې اونې لاندې کېناسته قضای حاجت یې کړی زم لاړم کېناستېدم اگر چې زما حاجت نو خو هغه ادا مې وکړه او بیا رسول الله مبارک راغې اوښې ته اوښتېد او روان شو نو اقه رنګ ما هم وکړه دې ته صحابه وایي د صحابو د رسول الله مبارک د سنتو دومره تابعداري کړې ده اوس که په دې لاره څوک تېرېږي او چې حاجت نه او نه کیني نو دې کې څه ګناه خو نشته او نه څه لازم او فرض دی لیکن دا د صحابو د رسول الله مبارک د سنتو د اتباع سره مینه او زما عزتمندو دومره محبت پې کوو دومره مینه به یې ساتله چې د رسول هر عمل به د رسول الله مبارک غوندې جوړو یو حبشي صحابي و د حبشې د خلکو د سر ویښته کلک وي ګلګوتې وي هغې کې لاره نوځي په هغې ګمنځ نه والي کېږي ګلګوتې ویښتې کلک ویښتې وي او رسول الله مبارک چې به ویښته غټ ویښته ساتلي وو د پوسکې عمره یاده دی سټ د نیمې پورې به د رسول الله مبارک غټې غټې زلفې به مزېدارې او عایشه صدیقه فرمایي د دې زلفو په دې منځ کې به دلته لاره ویستې وه لاره او په هغې کې به اکثر خوشبو مچولې و عطر به پکې اچول مزېدار نو ویښتو کې به لاره ایستې وه او زلفې به د رسول الله مبارک غټې نو دغه صحابي راغی د حبشې دا صحابي او د رسول الله مبارک دې ویښتو ته ګوري یاره زما دا ویښته خو د رسول الله مبارک غوندې نه دي رسول الله مبارک غټ ویښته پرېښي دی او منځ کې لاره ده نو دی به کور ته لاړ او ګومنځ به یې راواغېسته او ځان ته به آینه ونیوه په دې ویښتو کې به یې ځان له ګومنځ واله ړه به یې ستړی شو چې ځان له به دې منځ کې لار وباسم خو لار کوم ځای وځي ګلګوتې ویښته خو سخت ویښتي په سر کې لار نه وته د ما عزتمند یو ورځ شوه دوه ورځې شوې درې ورځې شوې ډېره خواري وکړه خو په منځ کې لار نه وته نو یو ورځ کور کې ناست دی ښه عجیبه خبره ده او ځان ته شیشه نیولې ده آینه او ګومنځ سره ده او د ویښتو کې لار وباسي لار نه وته نو بیبي یې لګیا ده په اور باندې پخلي کې کټوۍ لغه کړې ده بس دې اور ته خیال شو نو یو اوسپنه یو سسپار یې راواغېسته او هغې په دې اور کې کېښود چې هغې ښه ګرم کړم سورې که نو راواغېسته او آینې ځان ته ونیو په دې منځ کې دا ګرم اوسپنه راښکله ښځه ورته وویل لکه دا څه کې وی یاره دې ویښتو کې مې لار نوځي زما د ویښتو کې لار وباسم چې زما د سر دا ویښتو دا لار د رسول الله مبارک په شانتي شي وځي نه نو ویښته سختې ګلګوتې دي نو بس دا مې ذهن ته راله چې د اور کې یو سیخ ګرم کا د سر کې راهګه دا ویښتو هم وسوځي او دا سرمن به وسوځي نو بیا پکې ویښته نه راخېږي نو لاره پکې جوړه شي نو ځان له هغه اوسپنه ګرمه شوې په دې سر کې راښکله او ځان له په ویښتو کې لار وویسته دا اوس د هغه عشق و اگر چې دا کار مناسب نو ځان ته تکلیف او ضرر به نه رسې ځان به زخمي کې نه خو دا هغه عشق او مینه محبت دومره زیات شو دومره عشق او مینه محبت زیات شو چې دغه خواره داړو خیال لا نړو چې دا خو په اور باندې ځوان سوزول ځان ته تکلیف رسول دي هغې ته اړو توجه برابر نه وه هغې ته اړو ذهن جوړ نه شو د رسول الله مبارک مینه او محبت او د رسول الله مبارک اتباع په دومره غالبه شوه چې هغه ګرم سلی او هغه ګرمه اوسپنې په تندي کې په سر کې راکړه او په ویښتو کې ځان له لار وویسته او د سر ویښتې د رسول الله مبارک سر برابر کړل صحابو زما عزتمندو د رسول الله مبارک داسې تابعداري کړې ده صحابو د رسول الله مبارک د سنتو داسې خیال ساتلی دی او نن سبا مونږه سنت پرېږدو زما عزتمندو د دوانو جهانو سردار مبارک فرمایي چې کله په امت کې فساد راشي او داسې یو سنت چې هغه مړه شوي
او خلق استعمالی نه او ای باندې عمل کمی چې څوک هغه معاشره کې او په هغه زمانه کې د ما سنت جمدی کی او په هغه باندې عمل شروع کی د دوارو جهانو سردار مبارک فرمای د مشکات شریف حدیث ته د سلو شهیدانو برابر اجر او ثواب ول الله ورکی نن سبا وګوره کنه کم سنت ګوره د دې پاتې دي خلک په سنت باندې عمل نه کوي سنت باندې موږ عمل شروع کو نو ان شاء الله د رسول الله مبارک د وینا مطابق په الله موږ له رسول شهیدانو برابر اجر راکړي شهادت څومره لوی مرتبه ده د الله په لار کې jihad کول او د الله په لار کې د کافر او د مشرک خلاف جنگیدل او بیا ځان قرباني کول او شهادت مرتبه حاصلول دا ډیره ګرانه خبره ده د عزت مندو مفتک الذي منقد اغسل شهیدانو اجر ملاويږي خو په سبا باندې د سنت په جمع کولو باندې نن سبا موږ سنت روان دي ګیره خو سنت علماء ته واجب وي ګیره نشتا بونډه بونډه ګیره خلکو ساتري خپکیږي باندې مسواک سنت موږ نه پاتې ده جامع د سنت مطابق نه دي جامع د شریعت خلاف دي د رواج مطابق چلیږي څنګه رواجی جامع چوکدي شوی رواج د لکه لند کمیس را جوړ کا کمیسونه تنگ دي خپکیږي بنا لکانو تنگ کمیسونه چولې دي ټول اندامونه پکې روتي دا ګناه نه ده زنانو تنگ جامع ځاله جوړی کړی دي دا ګناه نه ده شریعت خلاف نه دي سنت مونږه پرېخې دي که خوشحالي راشي او خادي راشي او واده راشي ډول سورنا پکې مونږه غږو دمان پکې مونږ راولو دوبړې پکې وخو قسم قسم نارواګانې شروع دي څومره ښه مړو ته وګوره غم په خلکو راشي مړی راشي په کې څومره رواجونه شروع دي سنت او عمل مونږ پرېخې دي صورت اتباع نشته رواجونه له مونږ زور ورکړي دي رسومات له مونږ زور ورکړي دي بدعات له مونږ زور ورکړي دي یو کار را پیښ شو مولوی صاحب سره کېنه جمعه امام سره کېنه عالم سره کېنه او دیندار کس سره کېنه وروره داسې چللی په دې کې کم کار د شریعت مطابق ته جزا غوکم کم کار د دین او د شریعت او د سنت خلاف دي غیر ځان ساتم ځان په یو نشتا بد ځان قصې روانې دي که څوک وځه سم خبرو کې چې لکه دا کار د دین خلاف پیدا مکوا هغه سره بیا دښمنی شي هغه بیا دښمن شي که یو کس د صورت عمل خی هغه بیا دشمن شي او یو کس د گمراهۍ نه بچ کی نصیحت ورته کوي وعظ ورته کوي هغه سره وروره بیا دشمنی شي هغه په بد لګي د ما عزت مندو داسې به نه کوو موږ به زندگی د صورت مطابق تیرو رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله محبوب او الله پاک مونږ ته را لېږلی دی زمونږ د پاره پیغمبرو زمونږ له دین او شریعت راوړی دی د هغې خبرې او د هغوی وینا د هغوی کارونه افعال د هغوی ناسته پاسته د هغوی په کور کې زندگی بار زندگی معاشره کې زندگی جامه پیزار ګرځېدل څنګه زندگی تیره کړې ده د هغې سنتو مطابق به مونږ ژوند تیرو دا زمونږ دپاره مشعل راه ته دا زمونږ دپاره یو نمونه ده قرآن حکیم کې الله فرمای د تاسو لپاره ما نمونه را لېږلې ده د دې اتباع او تابعداري وکړئ نو موږ به ژوند د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقو مطابق تیرو هغه څنګه به جامع جو چې کوم رسول الله مبارک خوښولې هغه رنګې به کور کې ناسته پاسته کو چې څنګه رسول الله مبارک کړی څنګه رسول الله مبارک باندې غم راغلی دی مصیبت راغلی دی څنګه طریقه باندې هغه سره تعلق برابر کړی دی اقرنګ یو موږ هم جوړو خوشالي راغلی دا رسول الله مبارک په څنګه طریقه کړی دا موږ هم هغه رنګ طریقه کو الله دې زموږ د سنتو د رسول الله مبارک لکه اتباع او تابعداري نصیب د بدعات او د رسومات او د رواجونو دی الله زموږ نفرت پیدا کی او دا معاشره دی الله زموږ په سنتو باندې آباد او روښانه کی دا موس کی سنت چې کم دی دا نن سبا خلکو پرېښي دي خپکې ګمنه ساري موس دوه رکعات سورت څوک نه کوي ماسپښین سورت خلکو پرېښي دي فرض به وکړي او تختي به ماښام نه کوي ماسپتن نه کوي د جمعې په ورځ څومره معززه ورځ ده خپکې ګمنه خلک جومات ته کوم ټیم راځي چې خطبه شروع شي اے دا خدای بنده اذان چې وشو اذان جمعات ته تک پتا واجب دی قرآن حکیم وي زه نه ویم اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله الله وی چې کله आवाज شو د جمعې د مانځه او اذان اوس جمعات ته ځان رسوا دا مون خلک په پوله ناشتي په دکان بناشتي په کور کې بناشتي ګپ شهي بلګي جمعات ته مانځل نه سي ته الله د حکم دا فرمانی ده کنه ده علماء طلباء بي پیږي فاسعوا الى ذكر الله امر دي امر الله وی فورا جمعات تزا فورا
فورا چټ پټ کې روانېږي جمعات ته ځه. نه مونږ وایو الله چې وایي مونږ نه منل دي کنه. ته دکان کې ناستې جمعات ته نه ځې، د کور کې ناستې جمعات ته جمعې فرض نه دی، ته پوله باندې ناستې ګپ ته جمعات ته نه ځې، ته موبایل ته ناستې فیسبوک او یوټیوب کې جمعات ته نه دی. قسم په الله د حکم نافرمانی ده، او چې د الله د حکم نافرمانی ده نو جون خو تباه دی کنه. هر سړی خپه دی، هر سړی په غم کې دی، هر سړی وی دا چلو ګرانی ده نه وای، بیماری ده، پریشانی ده نه وای. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. قرآن حکیم کې الله وی زما د شریعت یسو خلاف ورزي کی جون به تریخ او جون به تنګي. نن سبا دغه لو بر زما عزت مند جون تریخ او جون تنگ دی، ولې تنگ دی؟ د الله د قرآن نافرمانی شروع ده، د رسول الله مبارک د سنت نافرمانی شروع ده. مونږ دین رستو پرېښی دی ځکه خو زندگی ترخه شوې ده. او چې بیا جمعات ته منزل راشو د جمعې په ورځ باندې نو 4 رکعات سنت دي ټول نه پاتې دي. ته چې خود دې وخت کې راځي سنت نه کم ځای کې، او چې بیا فرض منځ کو خپه کېږي باندې ټول رواني کور ته تختی ورې د 8 رکعات سنت په لسوک کوي. دا به ته کم ځای کې ټیک ته د رسول الله مبارک زندگی دا وا سنت پر رسول الله مبارک کور کول هغه به کول. مونږ یې کوسو خو جمعات ته وځو بیا لاړ شو خبره ختم. کور یې کم ځای ټیم ملاویږي، فرض مونږ خلک کور کې نه کوي نو سنت نه خوري. زما عزت مندو د خدای خاطر وکي، ستاسو د پاره خپل ځان د اصلاح لپاره وي، اول ځان د اصلاح لپاره بیا تاسو د اصلاح لپاره. دا د شریعت اصول دي. مونږ دا جون د شپته کاله جون دی دا خو پاتې دي. قبر ته وځو الله ته مخامخ کیږو جواب به ورکو. یو خبره قسم په ذات د خدای یو خبره ته پوس پکېږي. مونږ خو مسته کیو، مونږ خو خاندو او مونږه کبر کو، مونږه لوی کو برید تا وو، مونږ ځان ته سوایو چې نه مړه بس دا مولا دې کار سوي وي با مونږ په غاړه خلاصول دي الله حکم دی او دی امت ته رسو. علما لګي زموږ استادانو مونږ له پسر دا بوج خو دې مونږ ته حواله کړی او په دې منبرونو په جمعهتونو کې د علما لګي دي خپل بوج ختمي، ذمہ داری ختمي او مونږ ته بیانې امت ته بیانې. نما عزت مند وګوره قبر کې وته پوس کی 15 منټه که تکور ناشته کو جمعه کې نه نو خنه ده. کته جمعات نه تخت نو چې لاړ سبا کې چې فرض شو کور تراش نو سبا کې الته په کوڅه کې ولاړ غپ لګي نو هغه غپ نه تاسو نه منې کی دا سنت او کنو بیا ده کنه. 2 رکعات سنت څومره ټیم په لګي 2 منټه په لګي، 4 رکعات سنت څومره ټیم په لګي 4 منټه په لګي. سنت او که جمعات کې نو لاشه غپ لګاو کنه غپ نه چا منې کړي، خبره اترې غم خادي کې کا وکنه چا منې کړي، دکانداری کې کا وکنه چا منې کړي. خو چې دا خدای حکم راغی نو بیا خور صفات دي. الله دې موږ له عمل کولو توفیق را نصیب، الله دې موږ له د شریعت مطابق د زندګۍ ترولو توفیق را نصیب کړي. الله دې موږ رضا شي.